السلام علیکم ملګرو، امید لرم روغ جوړ او خوشحال وئ. ملګرو، د ORG سیټینګ پارت 1 ویډیو ما پرون اپلوډ کړی وه، نو نن به در سره پارت 2 شریکوم. نو پارت 1 کې چې کوم ما درته سیټینګ ښایلی و هغه د بټنو باره کې و. نو دې نه علاوه چې کوم سیټینګ پاتې و نو کوشش به کوو چې هغه په نن ویډیو کې درته وښایم. نو په هغې کې اول نمبر کې راځي دغه ویل چې کوم دی، نو د دې ویل څه کار دی؟ د دې دا کار دی چې فار ایگزامپل زه اوس یو بل انسټرومنټ سلیکټ کوم، نو که هغه انسټرومنټ په دې سکرین کې نه راځي نو هغه به لازمي په پیج 2 کې، که بیا پیج 2 کې نه نو پیج 3 کې وای. دا پیجونه دي، صحیح شوه. نو دا پیج 4 شو. نو که زه په پیج 1 هم زه وایم چې زه دې ویل سره پیج 2 ته لاړ شم نو دغه به سکرول کو، صحیح شوه. دا موږ اوس پیج 3 ته لاړو، دا پیج 2 دی او دا پیج 4 دی. نو دلته هم دا یوز کېږي. او که زه یو ریدم پلی کم، فار ایگزامپل ما دا ریدم پلی کو، نو هغې نه پس به زه ټیمپو ته راشم، صحیح شوه. ریدم مې پلی کو، ټیمپو ته راغلم، نو اوس د ویل په مدد سره زه پلس کولی شم دا ریدم سپیډ. او که زه یې کموم نو لیفټ ته به یې بوځم، صحیح شوه. نو دې سره سپیډ به کم شي. نو د دې ویل دا کار دی، ټیک شو. هغې نه پس دا ټیمپو بټن ده، د دې سره ریدم سپیډ زیاتېږي او کمیږي. ټیمپو هم پریس کو، پلس یا ویل په مدد سره به زه د دې ریدم سپیډ زیاتوم، صحیح شو. او که کمول مې نو لیفټ ته به یې بوځم یا به ماینس باندې کلیک کړم، صحیح شو. نو دې سره به سپیډ کم شي. او دا چې کومه بټن ده دلته کې، دې سره به ریدم پلی کوئ او یا به سټاپ کوئ. نو دا د دې دپاره. نو د ټیمپو نه پس بیا اکټیو بټن راځي. د اکټیو بټن دا کار دی چې اوس که مونږ ګورو مونږ سره میډل اکټیو کې دا آواز راځي، مطلب نه زیات غټ آواز دی او نه زیات نری آواز دی، صحیح شوه. نو که مونږ اکټیو پریس کو او پلس 1 ته یې بوځو نو دا آواز به مونږ سره نری شي. او که مونږ یې 2 یا 3 ته بوځو نو په دې نه به هم نری شي، صحیح شوه. او که مونږ اکټیو پریس کو او 0 ماینس 1 ته یې کو نو دا به مونږ سره غټېږي. مطلب که په ماینس کې مونږ سره راځي ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 نو دا به غټېږي دا. او که مونږ یې پلس ته بوځو نو دا به زیات نری شي. نو په 0 باندې به یې کو نو دا به نارمل ساوند کوي مونږ سره. نو دې سره سره اوس نیکسټ چې کومه بټن راځي هغه دی ټرانسپوز. د ټرانسپوز دا کار دی چې که اوس مونږ فار ایگزامپل ایف سکیل پلی کوو نو مونږ سره به دا قسم آواز راځي. نو دا ایف سکیل آواز دی. نو دې نه مخکې چې کوم سکیل راځي هغه ایف شارپ راځي. نو که مونږ د ایف شارپ آواز په ایف سکیل کې غواړو نو هغې دپاره به مونږ ټرانسپوز بټن ووهو، ماینس 1 به کو. نو
هغه اف سکیل پلی کو خو اوس ساوند را سره د اف شارپ راځي نو دا د ترانسپوز بټنې په مدد سره نو که مونږ په زیرو باندې کو نو بیا به نارمل آواز راځي د هر سکیل صحیح شو نو دا د دې دپاره نو دې نه مخکې اوس ټیمپو لاک بټن راځي نو دا یې مونږ ته څه ضرورت نشته هغې سره د څلور نوره بټنې دي د دې مونږ ته ضرورت نشته نو دې نه علاوه چې کوم مونږ سره بټن راځي هغه د پیډل دی سیټینګ دی کلوز د اپ کلوز کولو بټن دی او سره سیټ بټن دی نو په دې کې به اوس مونږ پیډل بټن سیټینګ وګورو اوس که مونږ انسټرومنټ پلی کوو نو که مونږ بټن پریس کوو نو د هغې اواز ډېر زر ختم شي نو د پیډل بټن دا کار دی چې که اوس مونږ پیډل پریس کوو او بیا پکې انسټرومنټ پلی کوو نو اوس د کی اواز 2 یا 3 سکندو لپاره زیات شي نو د دې دا کار دی نو د دې پیډل بټنې دا کار و چې بیا اواز لږ لیټ راځي او که دا مونږ آف کړو نو اواز به راسره ډېر زر ختم شي مطلب لږ ساعت پورې او که دا اوپن کړو نو بیا 100 سکندو لپاره وي صحیح شو دا د پیډل بټنې کار نو دې سره اوس سیټ چې کومه بټن ده که دا مونږ پریس کو نو مونږ چې کوم انسټرومنټ سلیکټ کړی و اوس ما سره پیانو سلیکټ دی نو دا به کلیک کو نو دلته کې د پیانو والیوم سټیبیلیټي موو اکټیو یا ریورب کپ کې ایډ کوو نو پلس به کلیک کو دلته کې ریورب ایکو بیس بینډ بیس های پاس نو دا سیټینګ پکې کېږي نو خپل مناسبت سره که تاسو دا سیټینګ پکې چینج کوئ نو تاسو دا چینج کوئ ټرای پې کوئ چې کوم تاسو ته خوند درکړي کوم سیټینګ نو هغه پې اپلای کړئ نو سیټ بټن دا کار دی هغې نه پس اوس سیټینګ بټن راځي دا چې کومه سیټینګ بټن ده نو سیټینګ بټن باندې چې مونږ کلیک کو اول کې مونږ سره راځي انټرفیس په هغې کې مونږ د کیبورډ چې کوم لینګویج دی هغه چینج کولی شو عربیک چاینیز فارسی انډونیشین کوردیش هغې سره اوټو سیو نو که مونږ دا آن کو مونږ چې پیانو کو کوم سیټینګ وکړو او مونږ پیانو کلوز کوو نو هغه به مونږ نه د سیو کولو آپشن مونږ ته د سیو کولو آپشن راولي که هغه مونږ یس کو نو هغه به مونږ سره نوی سیټینګ به پکې سیو شي نو دا هغې دپاره دی دلته کې دا روټیټ دی سینسر سره دا تعلق لري نو دا نور خو څه خاص سیټینګ نه دی نو دا به پرېږدو کیبورډ دی دې سره لاندې کیبورډ کې که مونږ کیز زیاتول غواړو په سکرین کې نو دا کاونټ اف کیز باندې به کلیک کو نو که مونږ 12 کو بیا لاړ شو نو اوس مونږ سره کیز زیاتې شوې که مونږ په دې نه هم زیاتول غواړو نو 15 به یې کو نو 15 شوې نو دا چې مونږ څومره زیاتول غواړو زیاتېږي خو هغې سره دا مسله راځي چې بیا بټنې وړې پکې راځي سکرین کې او بیا پلی کولو کې مشکلات راځي نو زه خو خپله 10 یا 12 پورې دا زیاتوم هغې نه پس سټارټ کی نو چې کومې بټنې نه ته غواړې چې زما کیبورډ سټارټ شي نو هغې دپاره سټارټ کی به کلیک کړې نو اوس به د اف کی نه دا کیبورډ سټارټ کېږي
چې جی نه سٹارټ والو نو دا بټن به دلته کې راشي. صحیح شوه؟ که د جی نه سٹارټ کو نو اوس به موږ د جی نه سٹارټ کو. دلته کې به جی کلیک کو نو دا جی بټن دلته راغله. نو دا د دې دپاره دی دې نه لاندې چې کوم آپشن دی هغه د کی پریس دی. مطلب مونږ کومه کی پریس کو نو هغې باندې یو نشان راشي. که اوس ما دا پریس کو نو د هغې باندې نو دا مونږ ته اوس دا لګي چې دا کی پریس شوې ده. نو که مونږ هغه نشان آف کو آف کو نو اوس د دې څه پته نه لګي چې دا کی پریس شوې ده او یا بنده شوه. نو دې دپاره دا به آن کو. نو که مونږ اوس وګورو مونږ سره په کی باندې هیڅ قسم نوټس نه دي لیکلي. اے بی سی مطلب نشته را سره. نو کیبورډ ته ولاړ شو. دا چې کوم آپشن دی سی ډي ای باندې به یې کو نو مونږ سره دا لیکل آن شو. دا د دې لپاره دی دې نه مخکې ګولډن کیز که موږ غواړو چې موږ سره په سکرین کې دا تورې بټنې ګولډن شي نو هغې دپاره به دا آن کې ګولډن نو اوس دا ګولډن شي. نو د دې آپشن دا کار دی. او دا چې کوم دی که موږ کی په زور سره پریس کول غواړو چې موږ کی په زور سره پریس کو او د هغې اواز زیات راشي نو دې دپاره به موږ دا آن کو. نو دا که اوس موږ یو کی زور سره پریس کو نو هغې اواز به د زور سره راشي او که موږ یې سلو پریس کو نو هغې اواز به لږ کم راځي. ټیک شو؟ نو بلیک ایریا چې کوم دی که موږ دا آپشن آن کو نو د دې دا مطلب دی چې موږ دلته کې دا بلیک کی دا د دې سره په سایډ کې کوم د سفید کی حصہ ده نو دا به اوس نه ټچ کېږي. صحیح شو؟ صرف بلیک به په دې ایریا کې ټچ کېږي، سفید به نه ټچ کېږي. او که موږ هغه آپشن آف کو دا مې آف کو اوس به دلته کې هم سفید کی ټچ کېږي، بلیک به هم ټچ کېږي او سفید کی به هم ټچ کېږي. نو دا دې دپاره دی. نو دې سره لاندې چې کوم دی بلیک کیز سایز نو دا تورې چې کومې بټنې سکرین کې دي که دا مونږ لنډې غواړو نو هغې دپاره به هاف سلیکټ کو. که په دې نه هم لنډې غواړو نو شارټ به کو کلیک کو. که په دې نه هم وړې نو فل کم سایز چې کوم دا ویری شارټ دی. نو که مونږ ویری شارټ کو نو اوس که تاسو وګورئ مونږ سره دا تورې چې کومې بټنې دي یا ګولډن کومې بټنې دي هغه به مونږ سره سایز کې وړې شي. نو دا بلیک کی سایز د هغې دپاره دی. نو زه خو خپله لانګ بټن یوز کوم. نو تاسو که په دې نه لنډې غواړو نو هغې دپاره به شارټ هاف او یا به ویری شارټ باندې کلیک کوئ. نو دې سره د دوه آپشنې پاتې کېږي خو خیر د دې فی الحال مونږ ته څه ضرورت نشته. نو نن چې کوم سیټینګ وه د هغې پورې انشاءالله مزید چې کوم سیټینګ بیا به پارت 3 کې راځي. نو ما ته اجازت راکئ. د الله په امان.